صبر کوئ. تاسو کتل دا وړوکی ماشوم دی او دا چې دی نو دغه قسم د سیلینګ دا پلیټونه تیاری دومره تجربه ده پکې چې فرمي دي بیلې دا وګورئ بیلې فرمي دي او په هغې باندې دی بیا لګیا وي. دا فرمي داسې ډکې کي دا مال نه چې کومه مسالې جوړه کړې وي دا فرمي دي دا ډکې کي دا مسالې نه دغه شانتې ډکې شي. بس د هغې نه بیا چې دی نو دغه شانتې پلیټونه تیار شي. دا څنګه چې دلته کې پراته دي تاسو وګورئ دا پلیټونه دي دا هم په ګوتو باندې د ماشوم جوړ کړي دي یوازې په دې دوکان کې لګیا وي. پنجابي د پښتو نه ورځي چونکې او دا وګورئ دغه مساله ده دا مساله تاسو وینئ دا مساله ده دا به دې جوړئ په یو ډبي کې دغه پوډر جوړ کی په دغه ټپکه کې او دا چې کله جوړ کی نو بیا دلته کې دغه پرمي ډکې کې دا پرمي ډکې کړي دي دا پرمي دې ډکې کې هغې نه بعد بیا دا حساب وکړي دا اوس ګلدارې پرمي دي دې باندې دغه مساله واچي. دا هغه سیلینګ پلیټونه دي کوم چې تاسو اکثر وینئ په کورونو کې چې بره په چت کې سیلینګ شوي دغه مساله وراړئ. ټولو ځایونو کې مسالې ورړئ درېواړو پرمو کې. دا وړوکی ماشوم دی نو مطلب مې دا دی چې وګورئ خپلو ماشومانو ته هنر وښایئ. دا پنجابي دی پنجاب نه راغلی دلته کې مالک نشته دی خو بیا هم خپل کار کوي. د مالک سره به دی په خپل حساب باندې وي د پلیټونو حساب وي یا د تنها حساب وي خو ماشوم خپل محنت کوي. دا ګوره درېواړو پرمو کې چې کوم مال واچولو هغې هوارې کې دا بیا داسې اوچ شي چې کله دا اوچ شي دې نه به بیا ښکلي پلیټونه تیار شي. خو دا تش مال چې دا کله واچولو دا تشه مساله ده په دې باندې دا تارونه ور واچوي د تارونو سره دومره شي چې دا مضبوط شي که نه دغه شانتې خو که د پرمي نه بیا وباسي نو دا ماتېږي. دا پلیټونه دا چې کوم تیلونه وي دا دومره مضبوط نه خو دا دی تارونو سره دا مضبوط شي. دا تارونه تاسو چې کله هم چېرته کوم مات ټیل لیدلي کوم د سیلینګ والا ټیل نو هغې کې دا تارونه وي دا په دې طریقه باندې جوړېږي. نو ګرانو کتونکو زما د دې ویډیو مقصد دا چې تاسو کوشش وکړئ خپلو بچو ته څه هنر وښایئ هنر ورته وښایئ چې سبا ته په خپل ژوند تېروي. دا ماشوم دی دی اوس د پنجاب نه راغلی و KPK کې خپله مزدوري کوي ښه بېغمه یوازې لګیا دی ټول مارکیټ دا دی خالي دی خو هنر یې زده دی مالک سره د ده خبره شوي ده هغه مطابق چې دی بس خپل کار کوي او دا هم دغه شانتې پلیټونه دغه شانتې تیلونه تیاري دا ګوره څومره خواري به شي د ګلدار او دا بیا تاسو په چتونو کې لیدلي څومره ښکلي تیار شوي نو دا هم په دې طریقه جوړېږي. دا ویډیو مخکې شیر کړئ او موږ ته راکړئ اجازت د لوی الله په امان.